بسم الله الرحمن الرحیم. د لغمان ولایت په درې څلورو ولسوالیو کې شدیده بارانونه او ګلۍ هم په جریان کې وه. تقریبا درې څلور دفعې دا ګلۍ وسله او په دې کې دا کورونه د خلکو اکثره نرم شوي ول، نو د زلزلې سره ډیر کورونه تخریب شول. تقریبا داسې اندازه لګیږي چې ابتدایي ارقام له وجې نه چې موږ معلومات لرو 1.5 کورونه تخریب شوي دي. په هغې کې کورونو کې چې د الیشنګ ولسوالۍ میا صاحب ډېرې دغه کې 2-3 کورونه غورځېدلي چې په هغوی کې یو کس شهید ده او 3 کسان ټپیان دي او یوه زنانه په خالخیلو مرکز د لغمان مربوط مرکز د خالخیلو په کلي کې هغه زنانه شهیده ده او زخمیان هم دي. خو زخمیانو تعداد چې موږ ته دا اوس معلومات کره معلومات شول 25 تنه اوښتي دي او کورونه هم دغسې 1.5 پورې کورونه تخریب شوي دي او بعضې کورونه په دې کې په کلي ډول باندې دي او بعضې کورونه په قسمي دي چې لږ لږ تخریب شوي دي. او په دې کې د ګلۍ کې د مرکز مربوط دا نږدې کلي چې کوم دي د لغمان مرکز خار پورې مربوط دي د دوی سبزیجات دا ټول له منځه تللي دي. تاسو به کتلي وي او تقریبا داسې فرض کړه چې 2000 جریبه ځمکه دا له منځه تللې. په دې کې اکثر سبزیجات دي، کچالو پکې دي او همدارنګې نور سبزیجات دي، د ونې میوې دي، دا ټول تازه ګلانې کړي ول، هغه ټول تخریب شوي له منځه تللي دي. او د الیشنګ ولسوالۍ هلته هم ګلۍ شوې ده، په هغه ځایو کې هم خلکو ته تاوانونه رسېدلي دي او داسې نور معلومات کیدای شي ارقام زیات شي. دا ابتدایي معلوماتو چې موږ تاسو سره شریک کړل. موږ د وزارت سره چې هره صحنه تیریږي د هغه وزارت ته د دې ارقام ورکو، نو هغوی به موږ سره خامخا کومک کوي. د دغه خلکو چې کورونه تخریب شوي دي او دوی موږ یو اضطراري غونډه لرو سبا له خیره، نو هغه کې مؤسسات هم غواړو، دا سکتوري رئیسان او د ولایت نماینده به هم موږ سره وي.